ارګ ډاکټر عبدالله ته ډیر قوي جواب ورکړ. د اشرف غني د ټیم حوصله ډاکټر عبدالله ته ختمه شوه. دا چې د ارګ ډاکټر عبدالله ته څه ویلي دي دلته یې راسره په ویډیو کې لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. مرتضوي د عبدالله د ټیم په اړه دوی نه پوهیږي چې اصلاً څه غواړي. د ولسمشر غني سلاکار شاه حسین مرتضوي په عبدالله او د هغه په ډلې نیوکې کړي او وایي چې دوی نه پوهیږي چې اصلاً څه غواړي. شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر باندې په یو ټویټ کې په عبدالله او د هغې په ډلې نیوکې کړي. هغه وایي چې یو یې صدر اعظمي غواړي، بل یې د سولې شورا ریاست غواړي، بل یې انتخابات لغوه کول غواړي، خو اصلاً معلومات نشته چې دوی څه غواړي. شاه حسین مرتضوي لیکي اصلاً معلومه نه ده چې دوی څه غواړي. یو صدر اعظمي غواړي، یو د سولې شورا غواړي، یو ټاکنې لغوه کول غواړي، یو سیاسي توافقنامه غواړي، یوه کابینه کې 50 سلنه برخه غواړي، یو هم شمول غواړي، یو هم نغدي معامله غواړي. کرونا او د هغوی او د خلکو سرنوشت دوی ته اهمیت نه لري. د شاه حسین مرتضوي چې تل په خپل ټویټر پاڼه باندې په عبدالله او د هغه په ټیم نیوکې کوي، دا ټویټ یې وروسته له هغې کړی دی چې د عبدالله دفتر رسنیو ته ویلي چې دوی په یوه نوې طرحه کار کوي او له جوړولو وروسته به یې ولسمشر غني ته وړاندې کړي. د عبدالله دفتر ویلي چې اساسي شرط د دوی ګډ حکومت دی او په دې فکر کوي چې جوړجاړي ته سره څنګه ورسیږي. دوی په خبرو کې زیاته کړې چې په نوې طرحه کې به د ولسمشریزو ټاکنو لغوه کېدل، د ګډ حکومت رامنځته کول، د حکومت په جوړښت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم 50 سلنه برخه او د بودیجې واک د مصالحې په عالي شورا کې د عبدالله پریکړو او ګمارنو واک په اړه وي. د ځینو سرچینو په وینا چې د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه پورې 4 طرحې جوړې شوي، خو لا هم دوی سره کوم جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.